زه تللی یم ازبکستان ته، خو دا د کورونا نه مخکنۍ خبره ده او په خدای یقین وکړئ وروڼو، زه خو تاسو ته دا واقع ذکر کوم، خو دینی خبرو په بنیاد یې ذکر کوم چې تاسو ته پته ولګي، د خپل اسلام د تاریخ نه خبر شئ، د خپل دین د تاریخ نه خبر شئ او د صحابو د محنت نه خبر شئ. غرض مې پکې دا دی، ازبکستان ته تللی یم، په ایرپورټ کې د تاشقند په ایرپورټ کې په هغه وخت کې جومات نو، اوس نیم خبر. خو زه چې تلیم د کورونا نه مخکې زمانه کې تلیم، نو ما پکې جومات ونه لیده. په ازبکستان کې د مسلمانانو ملک دی، هغه ملک کې بخاري، امام بخاري دی پکې، هغه ملک کې په علما پکې پاتې شوي دي، هغه ملک کې صحابه پکې پاتې شوي دي. د حضرت عباس رضی الله عنه زوی قسم دا په تاشقند په سمرقند کې دفن دی، قبر دی. هدایه صاحب د هدایه، امام سرخسی او امام بخاری، امام ترمیزی، دا د غرونو علما او هغه علما چوټي کې علما چې ورته وایي د غرونو په شان علما پکې تیر شوي دي. روس راغې قبضه که اوس روس آزاد کړی دی. په تاشقند ایرپورټ دارالخلافه د جومات نو، چې مونږ واپس راتلو ما سره ریدار شو مصباح حاجي صاحب و د تخبه، نو جومات پکې نو، او هلته بغیر د جومات نه بل ځای مونږ نشي کولی. دی د مسلمانانو ملک، بې جومات نه مونږ نشي کولی. مونږ په لاره بخارا ته تلو، د مانځه وخت را باندې راغی، د ماښام د مانځه یو تغه ته ورلو تیلو دا پمپ ته، هلته تیل اچول، زه کوز شوم مې زه مونځ کوم، ملګرو ته مې راځي یو طرف ته جمع کړو، مونږ له هغه پمپ والا اجازت را نه کړه. هلکه دی غاړه کې کو، پټ کو، دی ګوټ کې کو، ځان ته خپل صادرونه غوړو، وی اجازت نشته. هلکه ته مسلمان یې که غیر مسلم؟ وی زه مسلمان یم. چې ته مسلمان یې ته مونځ نه کې؟ وی جومات نشته او د جومات نه بغیر دلته په مونځ پابندي ده، نشي کولی. یا لکه د خدای بنده دلته هیڅوک نشته که نه، دلته پولیس کم دی، فوج کم دی، دی غاړه کې مونځ کوم، د خدای مونځ دی، د خدای نیکبخته. وی بالکل نشی کولی، اجازت مونږ ته نشته، مونږ له کار به ګورئ. دا د ازبکستان د مسلمانانو ملک، جوماتونه پکې شته، هغې کې مونځ کولی شي، د جومات نه بغیر په مانځه پابندي ده. که مونږ شو که پمپ والا نه پرېښودو، نو بیا مې په موبایل باندې قبله معلومه کړه، نو ډرایور ته مې ویل دا ګاډۍ قبلې ته مخامخ کا چې زه مونځ په ګاډۍ کې په ناسته وکړم. او په ایرپورټ کې د ازبکستان اوس که جوړ شوي نشم ویلی، ځکه چې بیا هغې د مسافرو ته وایي چې تاسو څه آراوي نو هغه ولیکئ، تاسو ته څه کمې ښکاري، نو واپس هر مسافر خپل رای لیکي چې دا ملک ښه دی خراب دی. نو ما پې غټ نوټ ولیکه، مې دا جوماتونه نشته پکې، او بې د جومات ته تاسو اجازت نه ورکوئ. خدای دپاره په دې ایرپورټ کې جومات جوړ کړئ، ځای په ځای جوړ کړئ، بې د جومات نه اجازت ورکړئ، او کاغذ مې هلته په هغه لیټر بکس کې ور واچو، اوس جوړ شوي نه خبر. او افسوس دا دی چې د ازبکستان د تاشقند په ایرپورټ کې د شرابو ځای شته، لیکلي و که څوک شراب څکي دې کوټه کې دې څکي، د شرابو دکان شته، که څوک څکي دې نه شراب راواله دلته څکه، د سګرټو پکې ځان له کمره ده، که څوک سګرټ څکي دې کې به څکي. مې د شرابو کوټه پکې شته، د سګرټو پکې شته، لیکن جومات پکې نشته. هلته هم مانځه وخت و، ما مرګو دی چې مونځ کوو، پولیس والا رالل، وی نه پابندي ده، بې د جومات نه به مونځ نه کوي. مې جومات کم ځای دی؟ بس وي مونږ ته څه پته لګي. ما ملګري ته راځئ کوو یې په دې میدان، که دوی مونږ شړي او که جیل کې اچي، خو دا مونځ کوو، بیا به جس کې خو د مانځه وخت تېري، نو مونځ هم د هغې نه بادل ناخواسته مونځ وکړه، جس ته وختو. لیکن جاپان کې په ناریتا ایرپورټ کې باقاعده بورډ لګېدلی و، مسجد مصلا د مسلمانانو سړو ځان له او د ښځو ځان له. خوشحاله شوړه مې خوشحاله شو. هغه د مسلمانانو ملک او دا د کافرو ملک. هغه د مسلمان ملک، هغه د امام بخاري دیس، هغه د امام ترمیزی ملک، هغه د امام سرختی ملک، هغه د صاحب د هدایه ملک، هغې ته صحابه راغلی دي. جاپان ته یو صحابي نه دی تللی، دغه زمانه کې نه و، یو جزیره وه، یو تابعی نه دی تللی. لیکن ورشه د دې په زړونو کې وګورئ د مسلمان قدر. نو د سړو ځان له جومات، د ښځو ځان له جومات، د سړو ځان له وصلخانې، د ښځو ځان له وصلخانې. زړه مې خوشحاله شو.
ډېر قدر یې زمونږ وکړو په ایرپورټ کې د مټه به سړي نه مخکې که ته په ایرپورټ کې چا نه تپوس وکړې چې پلانکې ځای کم دی دا راته نه وایي چې داسې به لاړ شې نو دونه قدمه پس به ښي طرف ته تاو شې بیا به ګس طرف ته تاو شې بیا به ښکته دا شی پکې نشته په ایرپورټ کې چې باقاعده تپوس وکړې چې دا پلانکي ځای ته ځمه اب وي راځه راپسې خپل کار به پرېږدي بل چا ته به واله کړي تا نه به مخکې شي هغه ځای ته به دې پخپله رسوي دې ته اخلاق وایي دا چیکنګ چې کېږي په ایرپورټ کې چیکنګ دا مونږ چې ورځو اولته کې سامان په هغه مشین کې ورکو پورې غاړو دی ما سامان چیک کوي او چې کومو کېړو کې هغه اوسپنې هغه کېړی پکې ورکړي هغه هم چیک کوي او کونټایم چیک کوي دا ګړی به مو باسئ چشمې به مو باسئ موبایل هم یو شکری کې واچئ هم په مشین کې تېر شي چیکنګ دی په هر ایرپورټ کېږي هر ایرپورټ کې جاپان کې مې ناشنا شي ولید هلته کې چې مونږ ما کونټایم کېښوده د غاړې بیګ مې هم کېښود او نور سامان مې هم کېښوده چې دا چیک شي په مشین کېښوځي هغې یې ګوري په مشین کې نو ما کېړی وویستی چې کېړی مې وویستی نو په دې نورو ایرپورټونو کې به بیا پیاده لاړ شي هلته به کېړی په مشین وځي چې د کېړو کې څه شته که نه نو وا بچې نو دلته صیبه نورې هغوی خپلې کېړی ښودی او پستې کېړی د فوم اعلی قیمتي 6 نمبر 5 نمبر 7 نمبر 8 نمبر 9 نمبر 10 نمبر د هر چا د خپې او ښه مزېدار په المارو کې نو ما هغه کېړی راواغېستا مې پخ وکړه سړي راته وایي کېړی پخ وکړه چې پیاده لاړ نه شي آها سعودي دی او که مصر دی او که بل چې کېړی وباسې دغه 4-5 ګزه به پیاده دی نو هلته به د خپلې کېړی د مشین نه وځي نو بیا په پخپو کې دوی تا ته کېړی درکوي چې ته پیاده په ځمکه خپه کې نه دی نو چې زه روانېدم په خدای یقین وکړه نو یو بنیادم ماله کونټۍ راوړه زما هغه خو هغه چک کېده نو خپله یې راله راوړه وایي ها دا کونټۍ والا هغه ځای پورې په کونټۍ لاړ شه مې دې ته عزت وایي دې ته قدر وایي سر به راته داسې ښکته کړي ټیټ به شي اوبه وې بوتل کې اوبه هم چک کوي بوتلګي کې مې اوبه وې ما ته لږ اسکلې وې نورې لاس کې وې نو په ډېر عزت راته وایي دا اوبه راکړه مې کسکې مې واله مشین کې ورکړئ ما ته وي د اوبه استعمال شوي دي دا مسکه بل بوتل یې راکړئ پاک صفا وي دا اسکه واه واه جاپان ترقي وکړه ترقي به نه کوي اخلاق دی پکې بهترین اخلاق امن دی پکې سکون دی او داسې امن او سکون چې په ټوله دنیا کې داسې امن او سکون نشته مرګ نشته قتل نشته کنزل نشته وال ټکول نشته د چا مال ته قتل نشته زما وروڼو په ټوکیو جاپان کې ما ځای په دې بانګونه وې بعضې کسانو به ما ته میسج راوایست بانګونو لتلې چا به زما ملګرو ته میسج ولېږه تاسو رشیق صاحب بانګونو له بوتلی دی ما وی او وړکې مې راله امینه هلته یو غر دی اوچت غر د هغې قصه به راته بله جمعه وکړم انشاءالله فوجي غر ورته وایي دا په دنیا کې 2 نمبر دی که 3 نمبر اوچت غر دی او په دې یو 200 کاله مخکې زلزله راغلې و ډېره خطرناکه زلزله وه خیر هغه قصه به راته بیا وکړم هغې غر ته وختو روړ ورته ډېر زبردست و ناشنا ځنګل دی پکې چې به راوختو مونږ مونځ کوو ملګرو ته مې بانګ زه ویم هغې وي ډېره ښه ده مې ولې بانګ ویم د ټوکیو په ښار کې چې هغوی دارالخلافه ده ما بانګ وی ما مونځ هم وکړه ما جمع هم ورکړه او د دریاب په منځ کې یو جزیره ده یو پکنیک سپاټ دی هلته خلک ودرېږي لږ منځ دی د سمندر دریاب هلته مې بانګ وی او په چوړیاګر کې مونځ کو هلته مې بانګ وی مې دې بانګ کې زما یو څو غرض دی ولې دلته بانګ ویم مې د خدای دا ځمکه دا اونې دا بوټي دا کاڼي دا غرونه دا مارغان دا کبان دی د الله د عظمت نوم نه دی اورېدلی پاکستان کې خو چې بانګ وی په لوډ سپیکر نو دا دنیا اوري زمونږ د ملک یو کاڼي ته د خدای نوم رسېدلی دی چې بانګ وی د خدای نوم واوري یو خښتې ته د الله نوم رسېدلی دی یو آبادۍ ته د الله نوم رسېدلی دی یو چرک ته یو مرغۍ د الله نوم اورېدلی دی ما د جاپان د خاورې د الله نوم نه دی اورېدلی دا هم د خدای ځمکه ده خلک یې کافر دی ځمکه خو یې کافره نه ده
خلق کافر دی بوټې خو کافر نه دی خلق کافر دی دا اونې او دا څانګې خو کافران نه دي دا پاڼې خو کافران نه دي دی د الله نوم نه دی اورېدلی دی الله اکبر نه دی اورېدلی دی د الله عظمت نه دی اورېدلی دی به څه وایي چې یا خدایا په موږ د کم خلق پیدا کړی دی یا الله په موږ ټول عمر کفر کېږي موږ ستا آواز وونه رید ستا نوم هم وونه رید ستا د توحید صدا وونه ریده ستا د پیغمبر نوم وونه ریده ستا د عظمت او د لویوالي اواز الله موږ ونه ریده نو مې دا بانک په دې بنیاد دویم نیت مې دا دی انما الاعمال بالنیات و انما لامرئ ما نوی مې د الله د ځمکې ته د خدای نوم اورومه په اوچت اواز باندې